السلام علیکم، وخت مو په خیر ده. کندوز رادیو د دې سات خبرون ته مو زه صدیق الله لیوال هر کله وایم. نن پنجشنبه د اسد 22مه چې د 2018 کال د اگست د 14 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. بغلان کې د اوبو پر شخړه کې 4 کسان وژل شوي او یو ټپي شوی. د افغانانو لپاره د کور دننه او بهر د کاري فرصتونو پر برابرولو ټینګار وشو. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې لومړیتوبونه له نړیوالو تمویلونکو سره شریک شول. او پزشکیان وایي له پاکستان سره د اړیکو لا پراختیا ته چمتو یو. اوس هم بشپړ خبرونه. بغلان کې د اوبو پر شخړه کې 4 کسان وژل شوي او یو ټپي شوی. د بغلان امنیه قومندانۍ ویلي چې دغه ولایت د تالا ویبرپک ولسوالۍ کې د کرنیزو اوبو پر سر د 2 کورنیو ترمنځ د وسلوالۍ نښتې له امله 4 کسان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د تالا ویبرپک ولسوالۍ امنیه قومندان اسماعیل ایوبي ویلي چې دغه پیښه د دیوال په سیمه کې رامنځته شوې او نښته کې د شخصي دښمنۍ او د کرنیزو اوبو د کارونې پر سر د اختلاف له امله شوې ده. د بغلان د امنیه قومندانۍ په وینا په دې نښته کې ښکېل کسان له پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي او تر اوسه یې د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. د افغانانو لپاره د کور دننه او بهر د کاري فرصتونو پر برابرولو ټینګار وشو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ګرځندوی مالی او اداري چارو مرستیال قدرت الله جمال د خصوصي او کارموندنې شرکتونو او د اتحادیو استازو سره لیدلي دي. په دې لیدنه کې د هیواد دننه او بهر افغانانو ته د کاري فرصتونو پر برابرولو خبرې شوې دي. جمال ویلي د بیکارۍ د کمولو لپاره باید هیوادوالو ته په کور دننه او بهر د کار زمینه برابر شي. نوموړي ټینګار کړی چې بهر ته د کار لپاره کې افغانان باید د قانوني لارو لارې واستول شي او د قانوني تګ راتګ او کار زمینه ورته برابر شي. د کارموندنې شرکتونو استازو هم د قانوني کارکونکو د لیږلو او د کاري فرصتونو د موندلو په برخه کې د خپلو هڅو د زیاتولو ژمنه کړې ده. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې لومړیتوبونه له نړیوالو تمویلونکو سره شریک شول. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت ویلي د افغانستان د سکتوري ادارو د لومړیتوبونو د شریکولو په موخه له ملګرو ملتونو نړیوالو مؤسسو او تمویلونکو سره د لومړنۍ غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د تخنیک او مسلکي زده کړو ادارې لومړیتوبونه له تمویلونکو سره شریک شوي. یا لومړیتوبونه د زیربناو تجهیزاتو ښوونیزو پروګرامونو او ظرفیت لوړونې برخې رانغاړي. اقتصادي معاونت وایي دغه لومړیتوبونه د افغانانو د واقعي اړتیاو پر بنسټ ټاکل شوي دي. تمه د راتلونکي مرستې او پراختیایي همکارۍ د دغو لومړیتوبونو له مخې تنظیم او همغږي شي. د اقتصادي معاونت په وینا په راتلونکي کې به 14 سکتوري ادارو لومړیتوبونه هم په تدریجي ډول له تمویلونکو سره شریک شي. او وروستۍ خبره ده، پزشکیان وایي له پاکستان سره د اړیکو لا پراختیا ته چمتو یو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي ایران له پاکستان سره د اړیکو لا پیاوړتیا ته چمتو دی او غواړي له دغه هیواد سره په سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو، کلتوري او امنیتي برخو کې دوه اړخیز همکاري پراخه کړي. نوموړي دغه څرګندونې 13 ورځ په تهران کې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره د لیدنې پر مهال کړي دي. پزشکیان ویلي ایران چمتو دی له پاکستان سره د ګډو ګټو په ټولو برخو کې خپل اړیکې پراخې کړي. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي تهران د سفر موخه د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی د پاکستان د وروستي سفر پر مهال د شوي هوکړو او تفاهمونو متعقبول دي. دا د دې سات خبرونه تر بیا مو الله مل.